السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، د ایوبي خصوصي وړکتون د ټولګي اصول دغه دي. اول اصول: تل پر وخت راسئ. ګرانو زده کوونکو، دا ډیر مهم دی چې تاسو و ټولګي ته پر وخت راسئ، ځکه ښوونکی او ستاسو نور ټولګیوال به تاسو ته انتظار وي. نو دا ډیره بې احترامي ده چې دوی تاسو ته خپل درس وځنډوي. دوهم اصول دغه دی: تل زده کړه وکړئ. ګرانو زده کوونکو، دا ډیر مهم دی چې موږ خپل زده کړې په ډیره مینه سره وکړو او خپل کورنی کار سرته ورسوو، ځکه زموږ اول مقصد و ټولګي ته راتګ دغه دی چې خپل زده کړې وکړو او دغه زده کړې په کار واچوو. دریم اصول: تل غوږ ونیسئ. دا ډیر مهم دی چې تاسو خپل ښوونکي ته غوږ ونیسئ، ځکه که موږ غوږ ونه نیسو موږ شی نسو زده کولی. څلورم اصول: سم کښینئ. ګرانو زده کوونکو، دا ډیر مهم دی چې تاسو پر چوکۍ پر میز خپل میز سیده او پر چوکۍ باندې سم کښینئ، ځکه ناسته ډیره مهمه ده چې تاسو د زده کړې لپاره چمتو کړي. پنځم اصول: د خبرو کولو لپاره لاس پورته کړئ. دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو د دې دمخه چې خبرې وکړئ خپل لاس پورته کړئ، ځکه د ښوونکي توجه ځان ته وګرځوئ او ښوونکي تاسو ته اجازه د خبرو درکړي. که موږ څو نفره په یو ځای خبرې کوو نو ښوونکی او نه بل ستاسو ټولګیوال تاسو خبرې نسي اوریدلی. دا ډیره مهمه ده چې خپل لاس پورته کړئ. شپږم اصول: د رخصتي دمخه ټولګي پاکه کړئ. دغه ډیر مهم ده چې موږ خپله ټولګي پاکه کړو د دې دمخه چې کور ته ولاړ سو، او زموږ دا فرض ده، لکه ټولګي زموږ کورم دغه ټولګي ده او خپل کور ساتل، خپل د وړکتون ساتل په موږ باندې فرض دي. اووم اصول: هیڅ شي ته زیان مه رسوئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ ټولګی او زموږ وړکتون زموږ کور دی، نو موږ باید د هر شي خیال وساتو. که دروازه په زوره پیش نه کړو، کړکۍ باید په زوره پیش نه کړو چې هغه ماته نسي، په دیوال باندې کم ضرر ونه رسو، شی ونه لیکو، دیوال ته ونه غورځو، او خپل میز او چوکۍ مات نه کړو، ضرر ونه رسو. دا ډیر مهم دی ځکه دغه زموږ شیان دي. اتم اصول: د هر چا درناوی وکړئ. ګرانو زده کوونکو، دا ډیر مهم دی چې موږ د ټولو درناوی وکړو، د هر یو سره مینه کول لکه ورور خور. نو دا مهمه ده موږ ته چې موږ د خلکو درناوی وکړو، خلک به زموږ درناوی وکړي. نو دا موږ ته پر موږ باندې فرض ده چې د خلکو درناوی وکړو. ګرانو زده کوونکو، ډیره مننه تاسو موږ ته غوږ ونیوئ، او زموږ هیله دا ده چې تاسو پر دغه اصولو باندې اطاعت وکړئ او د دې اصولو څخه استفاده وکړئ او پر لارې ولاړ شئ. ډیره مننه. ورځ مو په خیر.